جوړ په خیر سهار من اکمل له ګاونډي بلوچستان ډیر درانه خبرونه را روان دي. هلته پر پاکستاني پوځ باندې مځکه تنور ګرځېدلې ده. په ټرین کې په نشه کوي، په پوسته کې په نشه کوي، په کاروان کې رواني پوستې ته اکمالات رسوي، هلته په نشه کوي، په بس کې په نشه کوي، په ګرځېدو کې چې ځای کې په مخه ورسي هلته په نشه کوي. بلوچستانو د خپلو بریدونو دا شبکه ډیره پراخه کړې ده او اوس یې د هر څه دپاره خپلې ډلې ګمارلې دي. د بیلګې په توګه باندې بلوچستان یوه ډله ځي پر قرارګاه باندې برید کوي، بله ډله پر هغه کسانو باندې برید کوي چې قرارګاه ته د مرستې دپاره روان وي، بله ډله بیا پر هغه بسونو باندې بریدونه کوي چې هغه پنجاب ته کسان لیږدوي یا پنجاب ته ځي، او بله ډله چې ده هغوی بیا په ښارونو کې ترورونه کوي، امنیتي کسان په نشه کوي، هغه کسان په نشه کوي چې بلوچ یې د ځان دشمنان بولي. له دې سره هممهاله بله ډله بلوچستان چې دي هغوی یې دې ته ګمارلي دي چې هغوی به د معدنیاتو وړونکي موټرې او لارۍ په نشه کوي. دا بله ډله ده. دا د دې سره هممهاله دوی یوه بله ډله جوړه کړې ده چې هغه د دې ټولو خلکو استخبارات ورته راټولوي. نو د ټولو شانو پاکستان ډیر سخت تنګ کړی دی. بلوچستان کې ډیر بد حالات دی. موږ تاسې به دعا ورته کوو، موږ یې څه کوو، زموږ خوا همسایه دی، خوا مو په بدیږي، خو پاکستان د دې تدابیرو مخنیوی د انټرنیټ په بندولو کې ګوري. د انټرنیټ بندوي. هغه په افغانستان کې چې به انټرنیټ بند کړي، دلته اوس وضع ډېره خرابه ده، ته راسي به دا ښارونو کې انټرنیټ بند کړي. نو دوی وایي چې دوی بلوچستان دا کمیونیکیشن د انټرنیټ له لارې کوي، ځکه دوی په بېلابېلو ښارونو کې انټرنیټونه بند کړي دي. نو د انټرنیټ د بندښت لا نورې ستونزې و دوی ته زېږولې دي. خو دې ټولو شیانو ته په کتو سره د بلوچستان حکومت و سیاسیونو، دولتي مامورینو، پوځیانو او پولیسو ته امر کړی دی چې تاسې به جلا نه ګرځئ، ستاسو سره به امنیتي کسان موجود وي، ځکه بلوچستان یې وژني. او له دې سره سره پنجاب ته په تلونکو موټرانو کې دوه پوځیان ګمارل شوي دي. هر بس چې ځي په هغه کې به دوه پوځیان ګوته پر ماشه ناست وي. همدا ډول په ټرین کې پوځیانو ته د سفر اجازه نه ورکول کېږي، سیاسیونو او دولتي مامورینو ته د سفر اجازه نه ورکول کېږي. او دا د کویلې لارۍ چې اوس بندي کړي دي، دا معدنیات، کروم او کویله او قیمتي ډبرې چې له بلوچستانه پنجاب ته انتقالولې، دا اوس څوک نه پرېږدي. د لاریو اتحادیو احتجاجونه کړي دي، هغوی وایي چې زموږ خواري درېدلې ده. خو بل تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اوس له پنجابه چې اکثره مزدور یې یا اکثره مامور یې یا اکثره کارکوونکی پنجابی اوس بلوچستان ته د کار دپاره نه راځي. هغوی چې په بلوچستان کې بند پاتې دي هغه یوازې د طیارو له لارې سفر کولی شي. نو په یو اندازه باندې د بلوچستان د جګړې پښتنو ته مې یوه زمینه مساعده کړې ده چې په بلوچستان کې اوس کار وکړي، یعنې په دولتي هغه د سیمې میشت پښتانه، هغه نوکري پیشه پښتانه چې هلته یې پخوا نوکري کولې یا د نوکریو دپاره انتظار یې ته، اوس هغوی نوکري ځکه کولی شي چې اکثره پنجابیان وتلي دي او نور نوي مامورین نه راځي. مثلا پر د معلمۍ پر پوست په پنجابۍ مقرر دی، د لیکچرر پر پوست په اکثره پنجابۍ مقرر دی، کلارک په اکثره پنجابۍ و، یعنې په ټولو دولتي ادارو کې به لوی اکثریت د پنجابیانو اوس دا شي تقریبا ډېر د بلوچستان د ازادۍ جګړې را کنټرول کړی دی. نو د بلوچستان جګړه یو بل پړاو ته داخل شوې ده او بل پړاو ته لا روانه ده. ما په تېر کال په نومبر کې زما ویډیوګانې پرتې دي، ویلو چې د پاکستان سره مرسته پکار ده، دوبی به ډېر ورته خطرناک وي. نو د نن ویډیو یوازې پر بلوچستان باندې وه. زموږ خواته خو شکر د خیر و خیرات دی، امن و امان دی. یو سړی له هرات په موټر کې سپرېږي، ځي په بدخشان کې پر دا لارې چې هر ځای په مخ ورته هلته شپه کوي. هغه ملګرو مو ویل ولسمه ظاهر شاهي ده، ولاکه چا پوښتنه راڅه کړې چې پر کومه ځي پر کومه راځي. نو افغانستان دې خدای په امن لري، خدای دې په سوله کې لري، خدای دې سوکاله لري، خدای دې افغانان په نسونو ماړه او د تعلیم په زیور ښایسته لري. افغانستان کې خیر و خیرات دی، شکر دی. که د پاکستان حالت ته په کتو، د بلوچستان حالت ته په کتو، په افغانستان کې بالکل خیر و خیرات دی. نو موږ به دوی ته دعا کوو، تاسې دا ویډیو در سره شریک کړئ او تر نورو خلکو یې ورسوئ، د ګاونډي له حاله ځان خبر کړئ، نور خلک خبر کړئ. هلته ډېر بد حالات دی. زه بیا هم اوس هم دا وایم چې دا د پټي سر دی، پټۍ وروسته سره ور، یعنې نور به هم ډېر څه پېښېږي. په کوم اراده چې بلوچستان ناست دي، کاش چې پښتنو هم د ازادۍ دپاره داسې ارادې لرلی. ژوند د یو پیاوړي افغانستان په هیله.